اوري خو سمه خبره نه اوري بعضې خلک وایي که نه دا مطلبي ده چې سمه خبره ورته کوې نو وایي زه نه اورم او چې څوک ایله د شیطانۍ خبره وکړي بیا یې دغه نه هم اورېدلي وي دا مشرکان دا ورونو خلک وایي دا مطلبي کړو ده چې حق خبره وي نو وایي نه اورم او چې کله د دوو مسلمانانو د جنگ خبره راشي نو بیا چې لرې ناست وي هغه خبره یې اورېدلې وي چې مسلمانانو کې داسې غلط شپږمې سپارې کې د حرمت علیکم المیتة والدم دا تلاوت فرمایلو معنی دا ده چې الله پاک جل شانه په تاسو باندې مرداره او وینه حرام کړې ده نو کافران ناسو او دا خبره خوره که چې پیغمبر علیه السلام مبارک دا فرمایي چې کم سیز الله پاک جل شانه مړ کړي نو هغه په تاسو حرام ده او کم سیز چې موږ په خپله باندې مړ کو ذبح کو حلال کو نو هغه حرام نه ده لہذا هغه حلال ده او شوشه دې خبرې له غلطه ویرکه وی ګوره کم سیز چې الله پاک جل شانه مړ کړي نو هغې ته دی حرام یی او کم سیز چې په خپل لاس باندې مړ کړي او ذبح یې کړي حلال یې کړي نو هغې ته دی څه یی هغې ته حلال یی قرآن کریم یې اورېدلو دې مشرکانو خورونو مطلب به دې غلط اغستو پیغمبر علیه السلام مبارک چې دا خبره وفرمایله علامه صفدر صاحب رحمه الله لیکي وی د پیغمبر علیه السلام مبارک مطلب سو او مشرکانو ته هغه مطلب واغستلو سو رونو یو مردار ده یو وینه ده مردار هغه سیس یی چې لکه یو سیس د بغیر ذبح نه راپرېوتو مړ شو څاروی ده یا دې وله مرۍ خپکه یا دې پخکه یو څاروی ده بل څاروي په ښکر باندې وواله او دا هم داسې راپرېوته او مړ شو یقینا زموږ شریعت مبارک وایي دا حرام ده او دا خوړل څه ده دا خوړل حرام دي او چې کم څیز مسلمان په بسم الله الله اکبر سره حلال کی او چاړه راوالي او رګونه وله پرې کی او د بسم الله الله اکبر وي دا د ده دپاره یقینا چې حلاله ده او دا موږ د شریعت مبارک دا طریقه شیلی ده یو ذبح استراری ده استراری ذبح څه ته وایي یو سړی ده د هغه نه څاروی په کوهي کې پرېوتو یا تېنه یو بل ډن کې پرېوتو یا داسې ځای کې ده چې د ده ورته لاس نه رسي او څاروی مري نو دا خو یې حلالولی نه شي که نه نو زموږ شریعت مبارک او فقهای اعظام دا فرمایي چې ته چاړه راواله او بسم الله الله اکبر کا او داسې اوله چې کم ځای زخمی شو بس څاروی دی حلال ده خو که بغیر د ذبح نه مړ شو هغه کوهي کې پرېوتو چېرته زخمی دی نه کو او بسم الله الله اکبر دی ونه وي او چېرته دیم زخمی نه کو بس لاړو ختم ده د هغې نه صرف فایده دا اخیستلی سرمن باندې ته پیدا اخیستلی شي سرمن ته وباسه او رنګ یې که نو هغه خیر ده نو که زموږ خلک اکثر خرڅوي اوس سرمنې او یا داسې پخوا خلکو به تې ځان له څیزونه چا به تې مشک جوړ کو چا به تې جانماز جوړ کو چا به تې نسو جوړ کړل خو اوس خو موږ د هغه طریقې نه راځي نو سرمنې ته کار اخیستلی شي او نور خوراک ته نه بالکل حرام ده زموږ شریعت مبارک دا حکم کړی ده او که بسم الله الله اکبر دې پیوې نو غوښه یې درته هم حلاله ده او هر څه چې کوم شریعت مبارک درته جایز کړي وي هغه ټول څه کولی شي خوړلی شي نو چې کله پیغمبر علیه السلام مبارک دا خبره او دا آیت مبارک وفرمایلو حرمت علیکم المیتة والدم نو کافران راغل او دا خبره خوره که وی پیغمبر علیه السلام مبارک مجلس کې مې دا خبره واورېدله چې کم شی موږ په خپله باندې حلال کو او مړی کو نو هغه خورو او کم سیز چې وی خدای پاک مړ کړي نو هغه به نه خورې وی دا څنګه خبرې دي غلطه خبره یې کوله که نه خدای پاک جل شانه پیغمبر علیه السلام مبارک ته جواب وکړو
او آیت مبارک رواستولو او وی فرمایل ومنهم من یستمع الیک بعد خلق داسې دي چې ستا قرآن کریم ته خو غوږ کیدي خو لیکن غوږونو کې درنوالی ده وجعلنا على قلوبهم اکنة د دې په زړونو باندې ما پردې لګولې دي خدای پاک جل شانه فرمایي یعنی حق خبره د دې زړه ته نه داخليږي د پیغمبر علی السلام مبارک مطلب سو او د دې کافرانو مطلب څه شو پیغمبر علیہ السلام مبارک ته خدای پاک جل شانه فرمایل وجعلنا على قلوبهم اکنة د دې پزلونو باندې ما پردې لګولې دي اي يفقهوه وفي اذانهم وقرا د دینه په پردې دي چې ستا مبارک خبره فهم تراشي او غوګونو کې درنواله نه معنا څه یعنی خبره نه اوري خو سم خبره نه اوري بعد خلک وایي کنه دا مطلبی ده چې سم خبره ورته کوي نو ایزنا اورم او چې څوک کله د شیطاني خبره کوي به دغه نام اوریدلی وي دا مشرکان دا ورونو خلک وایي دا مطلبی کوم دا چې حق خبره وي نو وینا اورم او چې کله د دوه مسلمانانو د جنگ خبره راشي نو به چې لره ناس وي هغه خبره اوریدلی چې مسلمانانو کې داسې غلط حالات خوار شي نو خدای پاک جل شانه فرمای هغه حق خبره نه ګورې دی کانه دی او په غوګونو کې درنواله پروت دا او دویم عمل د مشرک صدا الله پاک جل شانه فرمای وهم ينهون عنه دای د دین سدي من دي وينأون عنه او دای سدي دای لری دي د دې خبره نه